بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن چې د مشارکت په اړه تاسو ته خبرې کوم چې مثال تاسې 4-5 کسان شپږ چې هر څومره کسان یو ځای شوي یاستئ او ګټه راخلئ څه ډول یې تقسیموئ. نو په اکسل کې دغه فارمول برابروو ورته چې خپله ګټه اتومات تقسیم کړي. فرضاً دلته 5 کسان دي، هر یو سرمایه معلومه ده، دا یې ټوله سرمایه شوه. دلته چې دی ګټه یې کړې ده، مثال د یو میاشت ګټې چې تاسې څومره وخت حساب کوئ، یو میاشت کې کوئ، 6 میاشتو کې کوئ، کال کې کوئ، دلته به ټوله ګټه ولیکئ. لکه فرضاً دلته لیکم مثال دا اوس 3 لکه ده، ته وایې چې ګټه یې 2 لکه کړې، 200,000. انټر کې ګوره اتومات به ته هر یو ته چې دی خپله ګټه چې دی هغه تقسیم کړي د خپلو پیسو مطابق. نو دا سره کم برابرو. راځو زه به یو نوی شیټ واخلم، پیچ دی ورته راځو، دا به شیټ رایټ ټو لیفټ کړو، لږ به یې زوم کړو. دلته به ولیکو مثال شماره چې څو کسان دي، دلته به ولیکو نوم، دلته به ولیکو سرمایه، دلته به ولیکو د هر یوه ګټه. دا به سلیکټ کړو، دلته به راشو مرج به یې کړو او دلته به ولیکو چې مشارکت. دا سره چې هر څو کسان مثال 1 2 3 4 5 هر څومره وي هغه به دلته به یې نومونه ولیکي. مثال فرضاً 5 کسان دي، نوم لیکئ وسیم، شریف، کریم، حامد، فهیم. نومونه دې ولیکل، دلته یې سرمایه لیکي. مثال د ده چې دی 6,50,000 ده، د ده 3,60,000 ده، د دې بل مثال 9 لکه ده، د دې بل فرضاً 2.5 لکه ده، د دې بل مثال 450,000 ده. دلته چې دی دا دواړه خانې به سلیکټ کړو او دا به اکراس مرج کړو. دلته به ولیکو چې ټوله سرمایه، دلته به ولیکو چې ټوله ګټه. د یو میاشت وي یو میاشت ورته ولیکئ، او که د کال وي کال ورته ولیکئ. دې ځای نه راشئ، دا به الټ مساوي سره تاسې جمع کړئ، شارټکټ له لارې ما جمع کړه. مثال فرضاً ګټه دلته ورته تاسې لیکئ، دې فرضاً 3 لکه او 60,000 چې دی دا ګټه کړې دی ټولې سرمایې دی 21 لکه او 100 روپۍ دي، دې ټولو دومره ګټه کړې. دا به تاسې ټول سلیکټ کړئ. داسې سلیکشن نه وروسته به راشو، لږ به یې سایز زیات کړو، بولډ به یې کړو او لږ به دا زوم کړو چې ښه معلوم شي. بیا به راشو، دا به سلیکټ کړو، سلیکشن نه وروسته را به شو، دلته بارډر به ورکړو، آل بارډر، آل تک بارډر. بیا به چې دی دا 2 روګانې سلیکټ کړو، دې ته به راشو، دې ته چې دی تک آوټ سایډ بارډر به یې کړو. دا مو که اوس فارمول ورته برابرو. فارمول به څه طریقې سره برابرو چې دغه ګټه راواخلو، په دې هر یوه تقسیم کړو. تاسې به دلته ولیکئ ایکول. ایکول مو چې ولیکه را به شئ، دا ګټه به سلیکټ کړئ. ګټه مو چې سلیکټ کړه، دې پسې به F4 ووهئ چې دا لاک شي، تقسیم به یې کوئ په ټولې سرمایې باندې. دې پسې به هم تاسې F4 ووهئ چې لاک شي. بیا به دا ضرب کوئ د سرمایې سره. سرمایې چې دا زموږ اولنی سیل C3 دی، یعنې د وسیم چې کومه سرمایه ده هغه په C3 سیل کې ده. تاسې به دلته ورته ولیکئ C3. اوس هلته نه ښکاري، زه داسې سلیکټ کوم، انټر یې ګورئ د ده چې دی 50,096 روپۍ چې دا ګټه شوه. که دا د نور باندې داسې ډریګ کړو تر دې ځای پورې، تاسې د هر یو ګټه وګورئ، د هر یو ګټه چې دا معلوم شوه. نو په دې طریقې سره به تاسې څه وکئ، هغه ګټه به یې معلوم کړئ. اوس که چیرې تاسې وایئ چې آیا دا ټوټل دا 3,60,000 پوره کوي که نه، نو تاسې ایکول ولیکئ او دلته ولیکئ سم، دا جمع کوي چې تاسو ته دا بیرته 3,60,000 پوره کوي که نه. ګورئ ټوټل 3,60,000 پوره کړئ. نو په دې طریقې سره چې موږ دغه سرمایه راواخیستله، ګورئ
سرمایه سلیکټ مو کړه، سرمایه سلش مور کړه چې تقسیم شي په ټوله سرمایه باندې، او دا دواړه مو په دې خاطر باندې چې دی لا کړه F4 مو پسې ووهه چې مونږ دا فارموله په دې نورو سیلونو باندې ډرګ کوو، عملي کوو، اپلای کوو، نو چې تر څو دا سیلونه همدا خپل حال باندې پاتې شي. او C3 چې دی C3 مو ورته دا سرمایه سلیکټ کړه چې دا ټولې سرمایه هر یو بیا خپل هغه سیل ریفرنس ته تغییر وکړي. نو دا مو چې انټر کړه په دې نورو باندې مو ډرګ کړه، نو مونږ ته چې دی دا سرمایه دا ګټه راواخیستله په ټولو د هر یو په سرمایه چې دی خپل د سرمایې مطابق ګټه یې تقسیم کړه او ورته ورې کړه. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې که 10 کسان وي 20 وي څومره چې مشارکت کې شریک وي هغوی باندې کولی شئ چې دغه تقسیم کړئ. نو که ویډیو مې خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو دغسې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. مننه، خوشحاله اوسئ.